السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د امت عمر که کم دی، خو لیکن الله جل جلاله داسې اعمال ورته راستولی دي چې هغه په یو وار ویلو باندې د انسان ډېر نیکۍ په ډېرېږي، د انسان درجې په لوړېږي. نو علما کرام وایي که د چا عمر کم وي، نو غواړي چې د آخرت کې ډېر څه لاسته راوړي، نو هغه د هغه اذکار وایي چې په هغه کې ډېر ثواب وي. هغه ذکرونه دي کوي چې هغه مشتمل پر ډېرو ثوابو باندې. د ابي ایوب راتنو څخه روایت دی، د مبارک وایي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې دا کلمات یې ویلې: الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک المن صاحب الكلمة، دا کلمې چا وویلې؟ فسکت الرجل، ناسړی پټ خلوص وبېرېدی چې دا خو مې چې بد کار وکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته غږ وکړي: من هو؟ بیا سړی غږ نه کوو، سړی بیریږي چې ما خو چې بد کاره څه وشو. درېیمه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک من هو فانه لم یقل الا صوابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سړي د خیر خبره کړې ده، دا دې ځان وښیي. فقال رجل انا قلتها یا رسول الله ارجو بها الخیر. صحابي راپورته: یا رسول الله، دا خو ما وویله، د خیر په نیت مې وویله یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم برعکس ورته: والذي نفسي بيده، په هغه ذات مې قسم چې زما نفس او زما روح ده په قبضه کې دی. دا کلمات چې ستا ته خوله راووتلې: لقد رأيت 13 ملکا، 14 ملایکې مې ولیدلې. یبتدرون کلمتک، هر یوې کوشش کوو چې دا ستا کلمې پورته کړي الی الله تعالی و تبارک و تعالی، چې الله جل جلاله ورته ورسي. او دغه رنګه د انس راتنو مبارک څخه روایت دی: كنت مع النبي صلی الله علیه وسلم جالسا فی الحلقه، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره په حلقه کې ناست، په مجلس کې ناست. یو سړی رالی، سلام یې ووایه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سلام ور جواب کړي. کوم وخت چې سړی کښېنستی، دا تورې وویل: الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. ګوره په دې حدیث کې جمله ورسره اضافه ده: كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ دا څنګه تورې ته وویل؟ فرد عليه. الصحابي بیا دا تورې وویل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بارك سورته: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 10 أملاك. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلاس ملائکه رالی چې د دې ثوابونه ولیکي او پورته یې کړي. دا هغو په وس نه وه پوره چې دا کتابونه دغه ثوابونه ولیکي. فقال الله جل جلاله ورته وویل: اکتبوها کما قال عبدي، بس صرف دا کلمه ولیکئ، نور ثواب یې تاسې نسئ لیکلی، زه به یې ورکړم. دا یو اسانه جملې دي، زه به یې در واستوم، دا یاد کړئ. د ډوډۍ بعد هم دا دعا کوي: الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ان يحمد وينبغي له. یو په شکر د الله جل جلاله وراسي، الله راته وایي کوم شکر وکړئ در زیات پې کړم، کوم ناشکري کوله در ثواب یې. او بل یې ثوابونه څو دي چې هغه 10 ملایکې ثواب نسي لیکلی. د یوې ملک سره دومره طاقت او دومره توان شته چې دا پر مخ د مځکې څه انسانان او حیوانات ګرځي، دا هېڅوک په سر نسي رسېدلی، دومره قوت الله ورکړی.
نو تاسو فکر وکړئ چې ملایکې ځینې عاجزه سینې سي لیکلی نو به څومره اجر وي څومره ثواب وي. ګوره عرش عظیم چې دومره عظیم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دنیا اوه مځکې او اسمانونه دی ورته ښکاري لکه د دنیا په مابینځ کې چې یو بنګړی و کړه وغورځوي چې هغه ښځې په لاس کوي، دا د اتو ملایکو پر اوږو باندې ولاړ دي. نو څومره قوت لري ملایکې، سبحان الله. نو چې لاس ملایکې دا ثواب نسي لیکلی، سبحان الله. نو لږ عمل دی ډېره ثواب دی. نو الله جل جلاله توفیق راکړي چې ډېر یې ووایو. ترغیب الترهیب جلد 2 الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.